او چې موږ د چې ورکوټه باندې فرمایش وکړو نو پوره به شي زه خو یم چې رومانوي مو شو دردمنده مو شو زه یم چې ذخیره د چنګچیانو واده ووایي نو ښه وایي دا به کې یو مزه ده ځکه مسافر پرې خوشحالېږي او زه یم چې په دیرو کې به په ډېر زیات وخاندي نو خوشحاله به شي زه خو یم چې خوشحالي دغه درته ووایم بله د چنګچیانو په ځای که ستاسو دا فرمایش بدل کړم کومه یوه هغه بوډۍ ښځې چې هغه خاوندو ته نصیحت کوي چې دا نوی فیشن مه کوه اوس دغه وخت تللی دی دغه وکړه دغه ارشاد دی بالکل ښه په قلار یې ووایه ښه په سور باندې نوی فیشن مه کوه زړې اوس په لاټسه کې تور سرپیچک ښه دی په دې سپینه لوپاټسه کې او نوی فیشن مه کوه زړې اوس په لاټسه کې او تور سرپیچک ښه دی په دې سپینه لوپاټسه کې نوی فیشن مه کوه د دې نه اوس قلاره شه تلې دې ځواني د زړې ته په زړه لاره شه ګونجې دې مړوندې شنه بنګړي زړه ګینټه څکې تور سرپیچک ښه دی په دې سپینه لوپاټه څکې او مصرې کوه شونډه بدې ښکاري اوس پیپړی مصرې کوه شونډې بدې ښکاري اوس پیپړی کور کلی دې نس د ګوانډۍ سه په جګړی نو جنګ خلک په ځمکه کوي ته پاس په کوټه څکې تور سرپیچک ښه دی په دې سپینه لوپاټه څکې او وتې د غاښونه د مڼې امرود او مڼې مه غواړه وتې د غاښونه د امرود او مڼې مه غواړه او ډېره بدې ښکاري اوس نینې او چڼې مه غواړه ډېر ښه او خوله کوپی کوپی کې لږ پرهیز کوه مالټه څکې ته تور سرپیچک ښه دی په دې سپینه لوپاټه څکې ډېر ښه او سوټو کې د لاسې په څپیاکو باندې ځان وژني او کړشه کړشه وایي په شړلو ته چرګان وژني نو ټیټه ټیټه کېږي په دې دومره ګواټه څکې تور سرپیچک ښه دی په دې سپینه لوپاټه څکې ډېر ښه او کله د دسکې په سر او کله په تیلی ینم او کله د منګي ته والي ټینګه منجیله ینم مونځ او داس خو نه کې ګرده ګرځې په لوټه څکې تور سرپیچک ښه دی په دې سپینه لوپاټه څکې او کله د والو خبرې کله د مندرو کوي او کله ماشومانو سپغولي کې چندرو کوي نو کله ټال کې ناسته یې سپین سرې په جوټه څکې تور سرپیچک ښه دی په دې سپینه لوپاټه څکې او وخت د چې ډوډۍ ته د غولې صفایي کوي او خړه دوړه جوړه کې د خلکو تبعی کوي نو لاس دې خارښتېږي خدای دې پیکه په کانټه څکې تور سرپیچک ښه دی په دې سپینه لوپاټه څکې او سار وخت نامداره د خانک نخپې چاپېره کې او ما غریب ته نه ګوري ډوډۍ پخې بې شمېره کې نو دا تپوس دې کوم چې هره ورځ په پراټه څکې تور سرپیچک ښه دی په دې سپینه لوپاټه څکې ګرانو کتونکو دا و نامدار مخلص صاحب موږ سنګر د نن راغلي و ډېر ښایسته پروګرام ورسره وکړو او په تیره به انشاءالله العزیز د اخري کلام ستاسو ډېر زیات خوښ شي دوی له داد هم ورکوي شعر هم کوي او دوی له داد موږ له داد دی موږ له داد دوی له داد دی موږ لګیا یو دغسې یو شاعر سره به د خیر سره مرکه کوو او که لږ مزل پکې یم څه پروا نه کوي خو چې موږ ته څو غاړه کېږي موږ او د دعوت ورکړو چې هغوی موږ سره پروګرام کې شرکت وکړي نو موږ نن سنګر ته راغلي و دا هم دویم پروګرام دی انشاءالله العزیز چې سبا له به سنګر ته بیا راځو بل پروګرام به کوو نو په دې ځای باندې زه تاسو نه اجازت غواړم زه عربستان مومن د کیمرامین اسدالله هجران سره ضلع مومن تحصیل حلیمزی سنګر کرے د الله په امان